آقا علیه السلام فرمایي چې څوک د یوم عاشورا روزه ونیسي الله تعالی په دې سره د تیر شوي کال ګناهونه معاف کړي. او د ابن ماجه صاحب په روایت کې راغلي دي چې الله تعالی به د روان کال ګناهونه هم معاف کړي. دوستانو د محرم میاشت ډیره د فضیلت او ډیره د عظمت میاشت ده. لکه روایتو کې راځي چې مشرکین مکه به هم د دې ورځې خیال ساته او په دې ورځ به دی اغي په کعبه شریفه باندې غلاف وړولو او په دې ورځ به مشرکین مکه روزه نیوه. علماء فرمایي کې دي شدید ته د دې باره کې د ابراهیم علیه السلام د طرفه سره روایت راغلی چې لکه دا ډیره بختوره ورځ ده او ډیره د عظمت ورځ ده او ډیره د فضیلت ورځ ده. نو دغه روایت د وجه نه کې دي شي دی په دې ورځ باندې روزه نیوه. او د آقا علیه السلام ترتیب دا چې کله مشرکین مکه یو کار کولو او هغه په ملت ابراهیمی کې ثابت و، نو آقا علیه السلام به هم هغه کار کولو. نو نبی اسلام به هم مشرکین مکه سره د عاشوري د ورځې روزه نیوه، لیکن صحابه ته د دې هغه عرض نو کړی چې لکه تاسو روزه نیسئ. خو چې کله آقا علیه السلام مدینه منورې ته راغی او هجرت وکړ، نو مدینه منوره کې یهودیان هم دا روزه نیوه. نو آقا علیه السلام دا غینه پوښتنه وکړه چې تاسو دا روزه ولې نیسئ؟ هغه ورته ویله دا روزه موږ ځکه نیسو چې په دې ورځ الله تعالی موسی علیه السلام ته او دغه قوم ته د فرعون نه نجات ورکړی، دا غي په خوشاله کې او دا غي په شکر کې موږ دا روزه نیسو. نو دا غینه پس بیا آقا علیه السلام صحابه ته اعلان وکړو چې د عاشوري ورځ روزه نیسئ. او روایتو کې راځي په بخاری او مسلم کې روایت ته چې یو ورځ چې د عاشوري ورځ وا او لسم محرم چې څنګه سبا شو سحر شو، نبی اسلام اعلان وکړ چې نن دی غون خلق روزه ونیسي، غون صحابه دی روزه ونیسي. او چې کوم موجوده صحابه هغه کې صحابه ته فرمایل چې تلاړ شه او انصارو کې دا اعلان وکړه کلن چا خوراک نه کړي تر اوسه پورې هغه د روزه کې، او کچا خوراک کړي وي نو هغه د بقای اورس خوراک نه کوي. نو د دین د ورځې فضیلت معلومیږي. دوستانو مشرانو چې دا دومره عظیم او د فضیلت ورځ ده، نبی رسول الله تو فرمایل چې چا خوراک نه کړي نو هغه د روزه نیسي، او چې چا خوراک کړي دي نو هغه د بقایا د روزدارو سره تشبوه کی او د خوراک نه ځان منی کی. دین علاوه دوستانو په حدیث واره کې راځي د عبد الله ابن عباس سے ابن روایت ته هغه فرمای چې نبی له سلام فرمایله، هغه نه روایت ته چې نبی له سلام با په نفلی روزو کې د یوم عاشوري څومره اهتمام کولو نو دومره اهتمام هغه د نور روزو نه دی کړی. او بل روایت کې راځي د ابن عباس ابن روایت ته وی نبی سلام فرمای چې د روزو په اعتبار سره یو ورځ په بل ورځ فضیلت نشته، یعنی که څوک د پیر پر روزه نشي، کده نه نسی، که چهارشنبه زیارت جمعه خالی اتوار یادا شي یادا شانتي پرجب کې نسی، ذل حجه کې نسی، ذکیده کې نسی، نو د ورځو په اعتبار سره یو ورځ ته په بل ورځ باندې فضیلت نشته په اعتبار د روزو سره. لیکن ها د لسم محرم چې کوم روزه ده او د لسم محرم د ورځې روزه دې ته په عام ورځو باندې فضیلت حاصل دی، او دا شانتي د رمضان شریف چې کوم روزي دي هغه ته په روزو باندې فضیلت حاصل دي. او دین علاوه د ابو قتاده سے روایت ته الترغیب والترهیب والا نقل کړي دي، هغه فرمایي آقا علیه السلام فرمایي چې څوک د یوم عاشورا روزه ونیسي الله تعالی په دې سره د تیر شوي کار ګناهونه معاف کړي. او د ابن ماجه سے روایت کې راغلي دي چې الله تعالی به د روان کال ګناهونه هم معاف کړي. نو دوستانو دومره عظیم الشان ورځ او دومره بهترین ورځ دا روانه ده، ان شاء الله کوشش وکړو په خپل هم په دې ورځ باندې روزه ونیسو او خپل زنانو ته هم د دې ورځې روزي ترغیب ورکړو.